ها یو حدیث کی داسې راځي امام مسلم راوړی دی وایي په کوم کور کې چې سورې بقره لولی کېږي هغه کور ته شیطان نه راځي په کوم کور کې چې سورت البقره لولی کېږي یا لوستلی کېږي هغه کور ته شیطان دننه نه راځي همیشه دې تلاوت پکار لازم نه چې ته روزانه سورې بقره ختمه دي دا مطلب نه دی جاری تلاوت ساتل نو کور کې چې سورت البقره لوستلی کېږي نو دغه کور ته شیطان نه راځي یو حدیث کې داسې راځي شیطان تې تښتي نو که شیطان پکې یي په کور کې نو هغه به وتښتي او که شیطان پکې نه یي نو راتلی نه شي دا چې کله ته د سورې بقره تلاوت کړي ها دا سورت چې به چاته یاد و نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه سړی په قوم باندې مشر کو اگر که عمر به یې کو دا دومره عظیم الشان صورت لکه کله به کسان د رسول صلی الله علیه وسلم راغلو یا به تلو چېرته یو ټولګې نو بعضو روایتونو کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به تپوس کو تاسو کې چاته سورې بقره یاد یو کس به یې ماته یاد د هغه عمر به کم و رسول وسلم با سره د دې کم عمر دا سړی مشر کو په مشرانو باندې ځکه چې دې ته سورې بقره یاد دا دلالت کوي په دې باندې چې دا ډېر عظیم الشان صورت دی په دې صورت کې د ټولو نه اوږد آیت دی په ټول قرآن کې اوږد آیت چې هغه پوره یو مخ دی هغه په دې صورت کې او په دې صورت کې په ټول قرآن کې عظیم الشان آیت چې کوم دی هغه په دې صورت کې کوم آیت دی آیت الکرسی او بیا د دې د اخرني دوه آیتونه د دې خو لوی شان او فضیلت راغلی دی انشاءالله چې کله دې صورت اخري سر ته ورسو هلته به ورته بیا بیان خو صرف یو دا واوره امام ترمذي یو روایت راوړی دی نعمان بن بشیر رضی الله عنهما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله كتب كتابا الله یو کتاب لیکلی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې یا د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې ب1000 عام او د هغه کتاب نه الله دوه آیتونه رالیږلي دي چې سورې بقرې پې ختمه کړې ده دغه دوه آیتونه دي آمن الرسول دا دوه آیتونه چې په یو کور کې ویلی کېږي 3 شپې پرله پسې وویلی شي شیطان دې کور ته نه نږدې دا آیتونه چې په یو کور کې 3 شپې پرله پسې وویلی شي نو شیطان دې کور ته نه نږدې کېږي موږ په خپله ډېر غافله یو د دې اذکارو نه د دې تلاواتو نه ځکه زموږ دا حال بیا ګرځو یو پسې بل پسې ما باندې چا څه کړي دي او زه چا داسې کړی یم او ما سره چا دغه کړي دي په خپله د نه تپوس وکړه زما خواله چې څوک هم راځي زه ورته اولنی تپوس دا کړو زه مانځه کې څنګه ها مونځ نه کوم خو غواړم دا چې د هر شر نه په حفاظت اذکار نو هغه اول دی بعض پکې ما ته وګوري چې دا اذکار پکې لاسه نو څنګه به دا سړی د پیریانو د شر نه د شیطانانو د شر نه د جادو نه د کوډو منترو نه د بد نظر نه به څنګه وساتل په څه چې الله رب العزت ساتنه کوي او د څه به برکت باندې ته ساتي هغه به ورته نه وایو او نه اهتمام کوو ګوره صرف 2 آیتونه دي چې 3 شپې پرله پسې یو کور کې وویلی شي هغه کور ته شیطان دننه راسي سورة البقرة دا سورة دا سورة المطففين نبات نازل شوی دا و دا سورة العمران نمخی او دی سورة کی 200 آیتونه دی دا خبره موږ لږ ساعت مخکې ذکر کړ او دا مدني دی په دې باندې اجماع ده چې دا صورت مدني دی د هجرت نه بعد نازل شوی ځکه ګوره د دې صورت موضوع څه ده
د مسلمانانو تربیت کول. ولی ځکه چې کله مسلمانانو هجرت وکړو مدینې ته لاړو هغوی له الله رب العزت یو ملک ورکړو یو علاقه یې وله ورکړه نو دا صورت نازلېده شروع شو دا په یو ځای نه دی نازل شوی دا نازلېده شروع شو دا ډېر وخت په دې کې لګېدلی دی ولې ځکه چې مسلمانانو ته اوس ضرورت دی چې یو معاشره ابادۍ نو څنګه به ابادۍ ځکه په دې کې د معاشرې د ابادولو مسایل بیان شي ډېر احکام پکې الله مسلمانانو ته بیان کړي د یهودو نصاراو باس پکې ډېر د خصوصا د یهودو ځکه چې مدینه کې یهود ډېر اوسېږي خوا کې هغوی او یهود مولیان دي لکه ساعت مخکې موږ علم ورسره شته په عمل نه کوي هغو مولیان دي هغوی سره اعتراضات دي هغوی سره شبهې دي نو ځکه دې صورت کې دا بحث ډېر زیات شوی نو لنډه موږ دا ویلی شو چې د دې صورت مقصد دی د مسلمانانو تربیت کول د عقیدې نه شروع شوې ده د عقیدې نه او مالی معاملات او حج او جهاد او حدود قائمول دا ټولې مسلې پکې دي